अस्सलामुअलैकुम چې چمال پاکستان اټم بم جوړ کړ نو پاکستان باندې ماشي پابندیاں ولګېدلې نو دغه حالاتو مقابله پاکستان څنګه کړې و دغه خبرې په دغه ویډیو چې تاسو سره ډیسکس کوم یعنی چې چمال پاکستان اټم بم جوړ کړ نو ټوله دنیا او ته جمسلا او پاکستان باندې هر قسمه پابندیاں ولګولې یعنی پاکستان نه چانه چشای کولای شي نه چانه چشای رخصتلای شي نو دغه حالاتو مقابله پاکستان په دوه طریقو سره وکړه اولنۍ طریقه دا و چې پاکستان باندې په ایک ټیم باندې قرضه 32 ارب ډالر و او پاکستان په بینکو چې پیسې 1 ارب 26 کروڑ ډالر پرته وي خو بل طرف ته پاکستان چې د کوم تجارتي خلکو دغه بینکو چې پیسې 11 ارب 80 کروڑ ډالر پرته وي نو پاکستان دغه اکاونټونه فریز کړ یعنی دغه خلک اوس خپل اکاونټونه پیسې نصیر باسلای بل دومره طریقه دا اپناو کړله چې نواز شریف دا اعلان وکړ چې سرکاري تور باندې به موږ خپل خرچې کمی کو او سادگی به اختیار کو او کوم نه دا اپیل وکړو چې تاسو خپل خېټو باندې یعنی کاڼي وتړو کچېره یو ټیم تاسو مړې میندو او بل ټیم ته نه میندو نو موږ بچی چې کوم دي دا به تاسو غونډه یو ټیم مړې خوري او بل ټیم ته به نه خوري او چې د کوم سرکاري جیانو نو ایغو نه دو د سرکاري ادارې او هسپتالونه جوړ کړو یعنی په یک ټیم باندې چې د کوم صدر کورو په پینډای چې لدغه نه فاطمه جنا وومن یونیورسيټي جوړ کړه نو په دغه طریقو باندې دغه حالاتو مقابله نه کېدله بل طریقه دا اپناو کړه امریکا او چې د کوم نور دوست ممالکو دو ایغو سره رابطې شروع کړې امریکا ځکه ضروری و یعنی دو به ای ایم ایف نه قرضه اخیستله نو دغه پاره دو ته د یو ساتي ضرورت و چې دای الته سپورټ کی او نور دوست ممالک ځکه ضروری و چې هغه پاکستان امدادو کی یا پاکستان ته په قرضه باندې ډالر ورکی یا پاکستان ته چیرې سوکه سامان ورکی نو دغه حالات په پاکستان چې بیا ارزي تور باندې بهتر سي بل طرف ته د نواز شریف سعودي عرب دورې وکړه او سعودي عرب دا ورته ویل چې موږ به تاسو ملاتړ کوو یعنی تاسو حمایت به کوو او کچېره تاسو موږ نه شایورو نو آب موږ تاسو ته په کم ریټ باندې درکو کچېره تیل ورو یا نور ضرورت شیان ورو نو موږ به دغه چې تاسو سره لاس ورو نو بل طرف ته ترکی او ایران د پاکستان حمایت شروع کړ نو پاکستان د امریکا او عالمی دنیا په دغه شی باندې قایل کړه چې موږ اټم بم خپل دفاع لپاره جوړ ده یعنی په چا باندې حمله وکړو لکه څنګه انډیا خپل دفاع لپاره اټم بم جوړ کړ نو دغه عالمی سطح باندې پاکستان سره دا خبر ومنله او پاکستان باندې چې د کومه پابندیاں لګیدلې وي دغه چې نرمي ورسره اختیار کړه او بل طرف ته آی ایم ایف چې پاکستان ته قرضه ورکوله نو امریکای دغه مخالفت نه وکړو او پاکستان چې افسول اجازه پیسې دای ایڈوانس چې امریکای ته ورکړي وي نو امریکای دی په دغه بدل چې پاکستان ته 360,000 ټن غنم ورکړو یعنی پاکستان چې په یک ټیم باندې یعنی غنمو کمی وا نو دغه حالاتو مقابله پاکستان دی په دغه طریقې سره کړی و او په یک ټیم باندې پاکستان چې حالات بیا ارضي تور باندې بهتر سلی وو نو دا صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړو تاسو مې ملاقات په یو نوې ویډیو کې کیږي السلام علیکم